سلامونه او نیکی هیلې یو ځل بیا په ای لرنینګ یوټیوب چینل کې تاسو ټولو لیدونکو ته ښه راغلاست یم. په دې هیله چې په خپل ورځني چارو کې خوښ او بریالي اوسئ. نن یو ځل بیا د انګلیسي ګرامر اړوند زموږ موضوع ده. د تیرې ویډیو په نظر کې نیول سره په نننۍ ویډیو کې موږ ټو هیو وربز اړوند یو څه وضاحت ورکول غواړو. هر کله چې موږ په انګلیسي کې د ملکیت یا هم د یو څه لرلو په باره کې خبرې کوو نو موږ مختلفې طریقې لرو. یعنی په دې معنی که چیرته تاسو په انګلیسي کې ملکیت ښایي نو کولی شئ د مختلفو طریقو څخه استفاده وکړئ. یو له دغه طریقو څخه هغه موږ سره ټو هیو وربز یا هم د لرلو فعلونه دي. ټو هیو وربز په یو جمله کې مختلف ډوله وظایف ترسره کوي. خو په نننۍ درس کې د ټو هیو وربز هغه اساسي وظیفه باندې موږ غږیږو کوم چې په جملو کې د ملکیت ښودنه ده. په دې هیله چې نننۍ ویډیو را سره تر پایه وګورئ او د نن ورځې درس څخه یو څه نوي زده کړئ. ټو هیو وربز یا هم د لرلو فعلونه څه دي؟ یا د لرلو یا هم ټو هیو وربز کوم ډول فعلونه ته ویل کیږي؟ نو دې لپاره موږ یو ځانګړی تعریف هم اخیستی دی. تعریف په دې ډول دی: to have verbs are those words which are used to show possession in the sentences. وایي د لرلو افعال هغه دي کوم چې په جملو کې ملکیت ښایي. یعنی د to have verbs اساسي وظیفه یا هم دنده په جملو کې ملکیت یا هم possession ښودنه دی. که چېرته تاسو غواړئ چې په یو جمله کې ووایئ چې دا قلم زما دی، مثال دا تخته ستا دی، دا تخته پاک زما دی، دغه د ملکیتونو ښودنې لپاره موږ د ټو هیو ورب څخه استفاده کوو. په اصل کې انګلیسي کې موږ سره یوازې یو ټو هیو ورب دی او هغه هم هف یا هم هف دی. خو چونکې د انګلیسي وربونه مختلف فارم یا شکلونه لري نو ټو هیو وربز یا هم دغه هف کلمه هم مختلف شکل لري. ممکن موږ هف لپاره هضم استعمال کوو، کله کله موږ د هف لپاره هډ کلمه هم استعمالوو. درې واړه هف، هز او هډ د لرلو په معنا دی، خو د وخت او همدارنګه د فاعل یا د اشخاصو په نظر کې نیولو سره موږ مختلف شکلونه د ورب یا مختلف شکل د ټو هیو وربز استعمالوو. که مو یاد وي د سبجیکټ پروناون په درس کې موږ وغږېدلو چې په انګلیسي کې عموما اووه ډوله کسان یا اشخاص شتون لري. نو په عین ډول سره دغه اووه ډوله کسانو ته به ملکیت هم ښودل کیږي او دغه اووه ډوله کسانو ته یا هم په ساده ډول سره چې موږ سبجیکټ پروناون ویو هغه دا دي: هی، شي، اټ، آی، یو، وی، دی. دغه اووه ډوله کسان یا د دې بدیل نومونه کوم چې د اصل کې د جملو کې د اسمونو په ځای راځي، دغه اووه ډوله کسان یا دغه اووه ډوله ضمایر یا هم اسمونه ناونز یا هم اسمونه کوم چې دا بدیل دي په جملو کې موږ ورته ملکیت ښودی شو. نو موږ کولی شو چې دغه اووه ډوله سبجیکټ پروناون یا هم دغه اووه ډوله کسانو ته په انګلیسي کې ملکیت وښایو. اوس دوه نقطې نور هم تاسو باید په یاد ولرئ. ممکن دغه کسان موږ سره مفرد او جمع اوسي کوم چې په تېره ویډیو کې موږ غږېدلي وو، او ممکن دغه ښودنه د ملکیت په پرزنټ کې یا په اوس وخت کې اوسي، په پاس کې، په تیر کې اوسي او یا هم دغه ملکیت کېدای شي راتلونکي کې اوسي. نو د دې ټولو لپاره موږ تاسو ته یو جدول یا هم چارټ مترتب کړی دی. په دې چارټ کې موږ لومړی سبجیکټ پروناون لرو. دغه اووه ډوله کسان یا هم دغه اووه ډوله کسان اشخاص کولی شي ملکیت ولري. بیا موږ ټو هیو وربز هغه شکلونه هم هغسې دي. موږ ویلې ټو هیو وربز په درې شکلو کې پیدا کړي. اصلي فارم یې هف دی، مفرد فارم یې هز دی، هز چې دی سینګولر فارم دی یا هم مفرد شکل ته ویل کېږي. هف چې دی بیس فارم دی، بیس فارم او بیس فارم یا هم موږ سره د پلورل فارم لپاره کاریدی شي. او دریم چې دی هډ دی، هډ موږ سره پاست فارم دی یا په تیر د هف دویم حالت دی یا دریم حالت هم جوړیدی شي. لکه چې د تاسو یو کس ته مفرد شخص اوسي او په پرزنټ کې یعنې اوسني وخت کې فعلا یو ملکیت ښودل غواړئ نو د مفرد شخص لپاره موږ هز کلمه لرو. یعنې د هی یعنې په دې معنا تاسو ویلی شئ هی هز، شي هز، اټ هز. هی هز معنا هغه لري، شي هز معنا هغه لري او اټ هز معنا دا یا دا لري. نو د مفرد کس لپاره په پرزنټ یا اوسني وخت کې اوسنۍ زمانه کې موږ هز کلمه کاروو.
همدارنګه د جمع اشخاص لپاره یا د ډیرو لپاره چې کله تاسو ملکیت خوي هغه هم په پریزنت زمانه کې یا په اوسنۍ زمانه کې نو موږ هاف کلمه لرو. نو تاسو ویلی شئ I have, you have, we have, they have. I have معنا زه لرم، you have معنا ته لري، we have معنا موږ ټولې لرو، they have معنا هغوی لري. نو دغه هاف کلمه چې ده د ډیرو کسان لپاره کاریږي کله چې ډیر کسان یا پلورل پرسن یا پلورل سبجیکټ یو څه لري. په ضمن کې که چیرته تاسې د لرلو په باره کې خبرې کوئ خو په تیر کې یا په تیره زمانه کې نو دې لپاره موږ د دغه اووه ډوله کسان لپاره فرق نه کوي که هغه مفرد وي که پلورل وي د اووه لپاره موږ هډ کلمه کارو کوم چې د هاف دویم حالت دی. هډ معنا لرل یعنی په تیر کې چې یو تاسو یو څه لرل نو موږ بیا څه کارو هډ کارو. بیا مثالونه کې دا واضح کوو. همدارنګه که چیرته تاسو غواړئ یو څه لرل یعنی فعلا تاسو یو څه نه لرئ خو راتلونکي کې د یو څه لرلو په باره کې خبرې کوئ نو دې لپاره موږ لومړی خو به موږ او تاسې راتلونکې زمانه جوړو او راتلونکې زمانه د ویل په مرسته جوړیږي او ورسره سره د هاف ورب یو شکل همغه هاف موږ کارو یعنی ویل هاف وبه لري. یعنی هاز معنا لرل همدا اوس، هاف هم لرل همدا اوس، پلورل سینګولر دی. همدارنګه هارډ معنا لرل په تیر کې، ویل هاف معنا وبه لري په راتلونکي کې. اوس که چیرته تاسو یو مثالونه جوړوئ نو په دې ډول به اوسي لکه مثال په ډول سره درس کې فرض کړو چې دغه مارکر دی زه همدا اوس دا مارکر لرم نو زه به څه وایم چې I have a marker چونکې زه I پلورل سبجیکټ کې راځي او مارکر چونکې I عموما په پلورل سبجیکټ کې راځي نو موږ ویلی شو چې I have a marker زه یو مارکر لرم. یا تاسو ویلی شئ چې د students have a marker شاګردان یو مارکر لري یعنی ډیر شاګردان یو څه لري. نو که چیرته همدا اوس پریزنټ کې لري که چیرته په پریزنټ کې د ملکیت په باره کې خبرې کوو have کاروو. که چیرته مثال همدغه مارکر یې علي لري نو تاسو ویلی شئ چې علي has a marker علي has a marker علي یو مارکر لري. اوس که چیرته ته وایې چې مثال پرون ما سره قلم وو که چیرته تاسو د تیر په باره کې خبرې کوئ یعنی پرون ما سره قلم وو نو بیا به موږ هډ کاروو I had a marker ما سره مارکر وو I had a marker ما سره مارکر وو. یا ته وایې چې علي سره پرون مثال مارکر وو څنګه به یو علي had a marker علي مارکر لرل یا علي سره مارکر وو. نو که چیرته تاسې تیر کې ملکیت ښیوئ نو هډ کلمه موږ استعمالوو. او که چیرته تاسې مثال زه یم چې 10 کاله وروسته به زه موټر ولرم 10 کاله وروسته به زه 10,000 فالورز ولرم یا 10,000 سبسکرایبر ولرم یا 10 کاله وروسته به زه دا ولرم دا نو کله چې راتلونکي په باره کې تاسې د ملکیت اړوند خبرې کوئ نو بیا موږ ویل هاف کاروو. لکه ته چې tomorrow I will have a new pen سبا ته به زه یو نوی قلم ولرم. Tomorrow Ali will have a new bike سبا ته علي به یو نوی بایسکل ولري. یو خبره یاد ساته چې کله راتلونکي په باره کې خبرې کوو نو د ټولو فاعلین یا د ټولو سبجیکټس لپاره یعنی د ټولو اشخاص لپاره ویل پلس هاف کاریږي. یعنی په راتلونکي کې د مفرد شخص لپاره هاز نه کارو بېرته هاف موږ کارو. دا اوس زموږ د نن ورځې دغه د to have verbs اړوند یو لنډ شان د چارټ. اوس راځو یو څه مثالونو ته یعنی دغه هر یو کس لپاره موږ مثالونه هم جوړ کړي دي. خلاص راځو دغه to have verbs لپاره موږ مثالونه هم جوړ کړي دي. په یاد ولرئ دغه ټول مثالونه د پریزنټ زمانې لپاره یا هم د اوس لپاره دی یعنی ملکیت ښیي خو هم د اوس په پریزنټ یا هم د اوس وخت کې. لکه مثال په ډول سره he has a bike یا علي has a bike علي یو بایسکل لري یعنی هم د اوس. she یا لیلا has a new book هغه یا هم لیلا یو نوی کتاب لري یعنی همدا اوس پرون یا راتلونکي کې نه. it has nice color دا یو ډیر ښکلی رنګ لري یعنی the car has a nice color یعنی the car has nice color دا موټر یا دا ښه رنګ لري یعنی همدا اوس فعلا په پریزنټ کې. I have a laptop زه یو لیپټاپ لرم کله همدا اوس. you have an apple مثال تاسو په لاس کې یو مڼه ده زه یم you have an apple ته یو مڼه لري یعنی ستا په لاس کې یو مڼه ده. we all have names موږ ټول نومونه لرو یعنی زموږ څخه هر یو کس نومونه لري. او وروستی مثال they have a ball in a bat
دیو چې دی یو بال او بیټ لري، یعنی بال او بیټ ورسره همدا اوس دی. نو په دغه جملو کې چې کوم د هز او هز د مفرد اشخاص لپاره هف د پلورل یا پلورل سبجیکټ لپاره استعمال شوی دی، ملکیت ښایي خو په پریزن یا هم د اوسني زمانه کې. اوس که چېرته تاسو ووایئ چې علي سره یو بایسکل و، نو تاسو صرف دغه نښه شوي لغتونه د هز هف همدارنګه هف او هف دا ټول هډ ته واړوئ، هډ یا هم د هف دویم حالت. یعنی مثال پرون علي سره بایسکل و، نو تاسو داسې ویلی شئ چې علي یا هی هډ ا بایک، هغه یو بایسکل لرل په تیر کې. یا مثال پرون لیلا سره نوی کتاب و، شي یا لیلا هډ ا نیو بوک، لیلا سره یو نوی کتاب و. یا مثال دغه موټر پرون ښه رنګ و خو نن یې ښه رنګ نه دی، اټ هډ ا نایس کلر. یا مثال په ډول سره آی هډ ا لیپټاپ، ما سره یو لیپټاپ و. یو هډ ان اپل، تا سره په لاس کې یو مڼه وه. وی all had names، موږ ټول نومونه هم لرل ماشومتوب کې. they had a ball in a bat، هغوی سره بال او بیټ و، یعنې اوس نه په تیر کې. اوس که چېرته راتلونکي لپاره خبرې کوئ، همدغه نښه شوي لغتونو یا to have words په ځای تاسې will plus have استعمال کوئ، او دا به د لرلو په معنا وي په راتلونکي زمانه کې. مثال ته وایي چې سبا به ما سره بایسکل وي، څنګه به وي؟ I will have a bike، I will have a bike، زه به یو بایسکل ولرم. یا مثال سبا به لیلا سره یو نوی کتاب وي، she لیلا will have a new book. یا مثال دا موټر به نوی رنګ ولري، it the car will have a nice color، it will have a nice color. یا مثال زه به یو لیپټاپ ولرم، I will have a laptop، I will have a laptop، زه به یو لیپټاپ ولرم. یا مثال ته به یو مڼه ولري، you will have an apple، you will have an apple. او یا مثال موږ ټول به نومونه ولرو، خاص ځانګړي نومونه به ولرو یا القاب به ولرو. we all will have names، we all will have names، موږ ټول به نومونه ولرو. او هغوی به بال او بیټ ولري، they will have ball and bat، they will have ball and bat، هغوی به بال او بیټ ولري. نو په دې ډول سره موږ کولی شو راتلونکي په باره کې ملکیت وښایو. دا اوس زموږ د نن ورځې to have verbs اړوند لنډه شانده ویډیو. په دې هیله چې له نننۍ درس څخه به مو یو څه نوي زده کړی اوسي. تر راتلونکي ویډیو پورې تاسې د ښه وختونه.